بختور یې چې غریبان یې ځکه چې د خدای باچاهي ستاسو ده. بختور یې چې د راستۍ وږي یې ماړه به شئ. بختور یې چې اوس ژاړئ بیا به وخاندئ. بختور یې چې زما په خاطر خلک له تاسو کرکه کوي، بد رد وایي او وایي چې تاسو شیطانان یې. په دې وخت کې خوشحالي وکړئ ځکه تاسو دپاره د خدای په باچاهۍ کې لوی اجر دی. د دوی نیکونو هم د نبیانو سره داسې کړي وو. پاړس 12